سلامونه می قبول کړئ درنو دوستانو. تاسو سره زنن د یوې ښځې په باره کې ویډیو شریکوم چې دغه ښځه څنګه مجبوره شوې وه چې غلط کارونه به یې کول. د هغې داسې څه مجبوري وه چې هغې به دغه غلط کارونه شروع کړل. هغې هر څه په خپله ویلي دي. دغه ویډیو د سره شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې که ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلۍ نشان هم ووهئ. دغه ښځه قصه کوي او وایي چې زموږ ډېره زیاته غریبي وه، بې وسیم وه، موږ د کرۍ په کور کې اوسېدو، د خاوند به مې کله کار و او کله نه. وایي چې هغه یو ورځ وویل چې زه د خپل کلي نه هجرت کوم، یعنې ځم مسافرۍ له چېرته کار مار به راته پیدا شي نو په مسافرۍ کې به کار کوم او پیسې به تاسو ته رالیږم. وایي چې خاوند مې لاړو، یو څو هفتې تېرې شوې خو هېڅ پته یې ونه لګېدله. خو دا کله خو څه وخت بعد د هغه ما ته رنګ راغی او راته وویل چې زه بهر ملک ته راغلی یم. موږ په دغه خبر باندې ډېر زیات خوشحاله شو او د الله تعالی شکر هم ادا کو چې الله پاک په خیر ورسولو. وایي چې د هغې نه بعد 5-6 میاشتې موږ ته هغه پیسې رالیږلې، په هغې کې به موږ کور چلو او د کور کریانې به هم پکې ورکولې. خو د هغې نه بعد د هغه ټولې لمبرې بند شوې او معلومات یې نه کېده. وایي چې کور کې مې بچي وو او د ګټې وټې مو بل څوک نو ما د دغه وخت کې د یو دوکاندار نه قرض سودا راغشتله. کوم وخت کې چې ما سره پیسې ختمې شوې نو دوکاندار ته ما وویل چې خاوند مې رالیږي درته به یې درکړم. دوکاندار ما ته په جواب کې دا وویل کو پیسې دې رام نه کړې څه خبره نه ده، خو ته ما سره دغه غلط کار وکړه. ټول ماشومان اوږي وو نو بله لار را سره نه وه، مجبوره نه مې ورسره دغه غلط کار وکړو ځکه چې خاوند مې پیسې نه رالیږلې او هېڅ پته یې نه لګېدله. زه لا اوس هم په دغه بد عمل کې اخته یم او دغه ناروا کارونه کوم. دوستانو دا وه د دغې مجبورې ښځې د خولې وینا چې تاسو سره مو شریکه کړه. د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د سره زموږ قرار کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م راسره تر اخره پورې وکتله. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.